صحابه ناس دي اوبه نشته ځنګل دی علي اوبه را پیدا کا علي د غره نه اخوا لاړو چې ګورو یو چینه ده او یو حبشي پې ولاړ دی مشک ډکۍ لګیا دی حبش ډېر تور قوم دی او ډېر تور مکه معظمه کې حبش حج له راځي چې ویې ګورې د شپې اوبه یارېږي داسې منډه به ووایي داسې تور حضرت علی هغه حبشي ته وایي چې دا مشک لږ ماله راکړه زما محبوب اوبه غوښتي بیا درته راوړم هغه ورته یو طرف ته شه هغه وی لږ ساعت لا یو طرف ته شه بس حضرت علی دې ځای نه ونیو هغه حبشي او مشک یې واغست او بونه یې ډک کړو ورته دلته کښېنه صحابو ته یې اوبه راوړې حبشي ورسره راغی چې راغی اویا اتیا صحابه دي ټول اودسونه پې وکړه ویې مسکلې پیغمبر دغه مشک په خوله باندې داسې ګوتې ایښې وې اوبه ترې راتوې د ټولو صحابه وسکلې اودس بیا چې مشک داسې مشک همغسې ډک حبشي ته یې ویې چې هسې دې غوسه کوله خدای بنده ده خپل امانت دی یو څه واله هغه چې